دا جینۍ ولګېده او خپل خاوند یې د شپې په 12 بجې باندې ختم کو او خبره ټوله شیر افضل مروت ته لاړه. شیر افضل مروت چې دی نو اوس ګیر دی، وایي پښتون چې دی نو 100 کاله هم خپله بدله نه پرېږدي، ضرور خپله بدله اخلي جي. او دا نن موږ په خپلو سترګو باندې ولیده. ملګرو سیټ چې تاسو ته زنانه ښکاري که نه، د دې یو خاوند او د 2 بچي او دې زندګي ډېره زیاته په خوشحالۍ باندې تېرېده، ډېره زیاته په خپله زندګي کې خوشحاله وه. او ورځ داسې راغله که نه چې دې جینۍ خاوند چې دی نو چا مکمل طور باندې ختم کو. او چې د دې خاوند کله ختم شو نو د دې څوک نه و، د دې 2 بچي وو. نو دې مکمل طور باندې دا سوچ وکړو که نه چې زما خاوند چا وژلی دی که نه، نو د هغه نه به زه بدله ضرور اخلم، د خپل خاوند بدله به زه ضرور اخلم. نو دې دا سوچ وکړو دې چې کومه دښمن و نو هغه دې ته پته وه چې دا زما دښمن دی. نو دې د هغه سره په ټلیفون باندې رابطه شروع کړله. 2-3 میاشتې ورسره رابطه وکړله که نه چې هغه سړی مکمل طور باندې مطمئن کو. دې هغه سړي ته ویل که نه چې ته زما سره واده وکړه، زما 2 بچي دي او زما څوک نشته، زما خاوند چې دی نو چا ختم کړی دی. د هغه نه پس چې دی نو هغه سړي ورته ویل چې صحیح ده زه به در سره واده وکړم. نو دا پښتنه ولګېده او دې ورسره واده وکړو. چې کله یې ورسره واده وکړو تقریبا 1 هفته وشوله، مکمل طور باندې سړی ترې مطمئن و. نو دا ښځه ولګېده د شپې په 12 بجې باندې راپاڅېده او چې کله د شپې په 12 بجې باندې راپاڅېده نو چاړه یې راواخیستله او خپل خاوند یې پرې وواهه. د هغه نه پس چې تیزاب راواخیستل او تیزاب یې پرې هم ور واړېلو او د هغه نه پس چې نو خپل خاوند یې ختم کو، د خپل خاوند بدله یې واخیسته، مخکیني خاوند دا خاوند یې هم ختم کو. د هغه نه پس چې دی نو د کومه کیس چې دی نو دا شیر افضل مروت چې دی نو اوس هینډل کوي. شیر افضل مروت چې دی نو دې کیس باندې هینډل کوي. ملګرو نو پښتون چې دی نو 100 کاله هم خپله بدله نه پرېږدي. او دا څو واقعې راغلي دي که نه چې 100 کاله وشي خو پښتون چې کله ژوندی نو هغه خپل دښمن چېرته هم نه پرېږدي. او دا نن موږ ولیدله او په څو ډېرې زیاتې واقعې راغلي دي که نه د پښتنو د بهادرۍ. پښتانه چې دی د خپل دښمن چېرته هم نه پرېږدي جي. او دا بالکل حقیقت دی که نه چې پښتانه یو داسې خلک دی چې یو غیرتمند خلک دی چې غیرت پکې دی چې هغه چې دی نو خپل دښمن چېرته هم نه ماف کوي، دښمن نه ضرور بدله اخلي جي. موږ ټول له پکار ده که نه چې یو پښتون غیرتمند دی انسان دی نو ضرور د نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړه چې ټولو پښتنو ته ضرور ورسیږي. زموږ پښتنې خور یو داسې کار کړی دی که نه چې د خپل خاوند بدله په کومه طریقه باندې اخیستې ده.